د موسی علیه السلام په زمانه کې یو کس ډېر بدکار او ډېر بدعمله و. نو د کلي خلک ته ډېر زیات تنګ وو، ډېر زیات تنګ راغلل. هغه خلک د کلي خلک راجمع شو، نو هغه یې کلي نه بار کړو. چې څه ټایم د کلي نه بار کړو نو هغه داسې ځان سره د خوراک سامان وامان اغوستی و، داسې لږ ډېر یې اغوستی و. نو لاړو یو ځنګل طرف ته، ځنګل کې هلته کې اوسېدو 3-4 ورځې جمدی و. هغې نه بعد هغه بیا هغه سره خوراک مراک چې وه ختم شو، او چاپېره یې کتل چې څوک هم نه، چې زما مدد دپاره څوک راشي، خو د هغه د مدد دپاره څوک نه و. نو څه ټایم کې چې هغه بیا مړ کېده نو خدای پاک ته یې بر داسې وکتل په ډېر په عاجزۍ سره، چې ډېر په عاجزۍ سره یې بره وکتل. نو دغه ټایم ورته مرګ راغی او مړ شو. چې مړ شو نو خدای پاک موسی علیه السلام ته وفرمایل چې لاړ شي په ځنګل کې، زما یو دوست دی او هغه مړ شوی، د هغه جنازه چې چا وکړه نه به زه بخښم، هغه چې کوم ګناهونه هر څه کړي به زه بخښم. نو که هغه جنازه چې هر چا وکړه نو د کلي خلکو ته موسی علیه السلام ووایي. نو کلي خلک ټول را جمع شو او لاړل ځنګل ته لاړل، چې اوس دا کوم داسې څوک دي د الله دوست دی او په هغه چې جنازه څوک کېږي هغه به بخښي. نو ټول خلک لاړل هلته را جمع شو، چې څنګه وکتل هغه بدکار او بدعمله کس و. د کلي خلک موسی علیه السلام ته وایي دا خو ډېر بدکار او ډېر بدعمله و، نو دا خدای پاک څنګه دوست کېدی شي. نو موسی علیه السلام الله ته وفرمایل یا الله دا کلي دا خلک خو داسې وایي. نو الله پاک ورته وایي چې دا و بدعمله بدکاره و، خو څه ټایم کې چې دی مړ کېده هغه ټایم کې ته ما ته ډېر په عاجزۍ سره او ډېر په دغه سره ما ته د بره وکتل او زما نه سوال وکړو. که ده زما نه سوال د ټول امت کړی، د ټول مسلمانانو سوال کړی وي نو دی ټول مسلمانانو چې کوم ګناهونه هغه کېدی شي چې ما بخښلي وي، خو ده صرف ځان دپاره سوال کړی دی او چې د جنازه کې څوک شرکت کړي نو هغه به زه بخښم. نو په دې ویډیو کې یو ډېر غټ سبق پروت دی زموږ دپاره. دا ویډیو د نورو ملګرو سره مخکې شیر کړئ چې د دې ویډیو نه څه سبق زده کړي، او دا د دې په مقصد دا ویډیو